سري مسي صاحب پخیر راغلی. مرکه هم شروع کړی دی. ما ځنډ وکړ د دې په ځای چې تاسو نور ورځ ځنډ کړی و. زما آخري ورځ وه، ما تاسو سره ځنډ وکړو خپله. انشاءالله چې ښه واوسئ ټول. نن د معرفتي نوښت په وروستۍ ورځ کې یو. او زه هیله من یم چې د نن بحث نه هم استفاده وسي. نن د پوسټ موډرنیزم په دوام د ټولنپوهنې وروستۍ خبرې وړاندې کوو، خصوصا د فرانسې د ټولنپوهنې اوسني وضعیت ته به ځینې اشارې وي. مشخص تړون زموږ مخکني لیکچر پورې دی. موږ په مخکني بحث کې د خصوصا دوو تیرو لیکچرونو کې د میشل فوکو نظریاتو باندې بحث وکړ او په ادامه کې بیا پوسټ موډرنیزم چې هغه اوله برخه یا پیلنی مخ و. په ادامه کې چې د ټولنپوهنې سره په تړاو نن څه پیښیږي او څه وضعیت دی، کومې عمده خبرې دي، هغه نن وړاندې کوو. نن موږ څلور مشخص نظریه ورکوونکي او متفکرین لرو چې په دې بحث کې موږ سره شریک دي. د یو دوو په هکله موږ مخکې هم خبرې کړي دي، میشل فوکو او ژان بودریار. اما د لیوتارد او د ژاک دریدا بحث چې تر ټولو وروستی دی او تر ټولو جدي دی، په هر حال ادیب دی، ولې له یو نظره په دې خاطر چې مهم دی په ټولنیزو علومو او نظریو کې د ده نقش پرې یو مرور لرو. نن زموږ بحث ټول په دغه بڼه دی. وروستۍ برخې به مو دا وي چې د ټولنپوهنې لپاره اوسنۍ لارې نورې کومې پاتې دي، خصوصا د فرانسوي ټولنپوهنې لپاره. او د نن ورځې ټولنپوهان پس له دغه ډول فکر کولو په کومو تکالیفو اخته دي، راتلونکی څنګه ګوري او وینا یې څه ده، خبرې یې څه دي. ښه، دې چارت ته دقت وکړئ. په دې چارت کې مفهومي تفکیک دی د رنګ په اساس او د یو تاریخي ګذر له مخې. موږ منځنۍ پیړۍ یا تر رنسانس وړاندې دوره، شاوخوا تر 15مې پیړۍ وراخوا دوره، معمولا د تور دوران په صفت پیژنو. موږ ته چې کوم توصیفات د دې دوران په هکله راکړل شوي دي هغه هم دغسې دي. بیا دې سره ضمیمه نور مفاهیم، مثلا مدرسه‌ایي او دینی غلبه ده. په اروپا کې د مسیحیت او د بل تعریف چې د دې نه وراخوا دی رکود دی، د رکود د فکر د رکود او د نشتون یا غورځېدنې تاریخ دی، ډېر اوږد تاریخ هم دی. ځینې چې لږ څه خوشبین بحث کوي د شرق او غرب ترمنځ تفکیک کوي، بیا هغوی وایي چې په دې دوره کې ختیځ د فکر ځای و. دلته موږ مثلا ځینې د اسلامي شنونکي دا بحثونه کوي چې مثلا د اسلام په دوره کې موږ سره د اسلام د پیلېدو دوره ټوله په منځنیو پیړیو کې شامله ده، په همدغه دوره کې شامله ده چې همدغه اتهامات او همدغه توصیفونه په رابطه شته. موږ مثلا وایي ابن سینا هم درلود په افغانستان کې، مثلا یا ختیځ ځینې پوهان درلودل، ځینې فیلسوفان درلودل، هغه هم د یونان په ارتباط، بیروني مثلا فارابي مثلا یا دې ته ورته نور ډېر زیات هم دي. اما څنګه دا د دورې پر ربط درلودلی شي، غیر له دې چې مثلا فقط په تاریخي لحاظ هلته اوسېدلي دي، له فکري اړخه څنګه رابطه درلودلی شي، په دې زه فکر کوم مشخص بحث نشته دی یا موږ نه یو ورسره مخ. اما د موډرنیزم دوره په دې منځ کې واقع ده. دا دوره د تفکیک د مخې د هغه د تضاد او د تفاوت د منطق نه په کار اخیستلو تعریف شوې ده. معنی دا ده چې خپلې ځانګړنې تر مخکینۍ دورې په تناقض یا تضاد کې واقع کړي دي، متباین صفتونه دي. مثلا ویل شوي دي چې په تېره دوره کې عقلانیت نه و، داسې بحث دی. د موډرنیزم د دورې خاصیت یو دا دی چې عقل حاکم دی. مثلا ویل شوي دي چې په تېره دوره کې انسان مرکز کې نه و، په وروستۍ دوره کې اومانیزم دی، مثلا انسان په مرکز کې دی د تفکر او د معرفت او د په تېره دوره کې موږ منظم هغه ځانګړې روشمندي چې په وروسته کې لرو نه لرو د علم په رابطه، د ډېرو نورو مسایلو په رابطه هم داسې، د قوانینو په رابطه، مثلا د حقوقو په رابطه.
هغه نهضتونه چې په 18مې 19مې پیړۍ کې منځته راغلي دي دا ټول راغلي دي مجموعاً داسې یو وضعیت تعریف کړی دی چې هغه مخکنۍ دورې سره په تضاد او تفاوت کې ده د تفاوت د منطق له مخې تعریف شوی دی یعنې کیدای شي موږ داسې ووایو چې موږ موډرنیزم دوره نه لرو د تاریخ یو مرحلې ته هم داسې نوم ایښی دی اما که وی لرو منطق دا دی چې تر هغه مخکې د تفاوت په اساس برجسته کیږي هغه تفاوت هم مثلا په دغه مواردو کې څه کیدلی شي زیات هم شي د موډرنیزم څخه مخکې چې په تیر بحث کې موږ فقط اشاره درلوده د موډرنیزم خاصیت دا شو چې اشیاو ته له دغه نظر چې موږ بحث کوو اشیاو ته یا مختلفو پدیدو ته اختیار ورکړ یا داسې رقم ته تجزیه ممکنه کړه چې هره پدیده د خپل اختیار او د خپل د مسیر دعوا وکړي یا د منځ د خپل د مسیر منطق راووځي د هرې پدیدې چې بیا مونږ قایل شو چې دا د دغه پدیدې یا د دغه موضوع یا د دغه علم یا د دغه اړخ لخوا دغه سپارښتنه ممکنه ده یا دغه لاسته راوړنه ممکنه ده یا دغه لارښوونه ممکنه ده دا د موډرنیزم یو خاصیت دی دغه خاصیتونه نه چېرته دی په موډرنیزم دوره کې انسان سرور دی د ټولو کائناتو دا اصطلاح خو مو اورېدلې ده انسان پکې ډېر زیات معتبر دی او ډېر محترم موجود دی طبیعت خام مواد دي د هستي پیژندنې له مخې انټولوژیک دوره هغه بحث د دې دورې داسې دی چې تاسو په موډرنیزم دوره کې مفکوره باندې درک کوئ غالب مفکوره چې باندې پوهېږئ هغه دا ده چې انسان پر طبیعت برلاسه دی طبیعت لکه خام مواد هر ډول انسان غواړي جوړي کړي هماسې جوړوي مشهورې ویناوې دي دغه مشهورې ویناوې دي د چاپېریال ساتنې په بحثونو کې دا جدي بحثونه دي چې موږ د طبیعت سره 3 ډوله رابطې درلودې دغه وروستۍ رابطه چې د 20مې پیړۍ د وروستیو لسیزو رابطه ده او د 21مې پیړۍ بحثونه پرې باندې مطرح دي ولاړ دي هغه دا ده چې موږ د طبیعت سره دوه اړخیزه او سالمه رابطه غواړو چې نه طبیعت په موږ هغه ډول حاکم وي چې موږ خپل ځان له لاسه ورکوو نه موږ پر طبیعت هغه ډول حاکم اوسو چې طبیعت وران کړو او ژوند تهدید مخ شي اما د دې اوسنیو بحثونو په رڼا کې موډرنیزم یعنې دا چې انسان پر طبیعت برلاسه دی هر ډول چې غواړي هماسې اړوي بدلوي کولی شي خوشبینانه بحث ورته وکړي چې برق پکې منځته راغی اوس د شپې لخوا نه تاسو کوره وګورئ څرنګه ده صحیح دی دا عمده تغییر دی نو مونږ ځمکې کې ډېر څیزونه جوړ کړل د اقبال یوه اشاره ده د خدای سره په گفتگو کې ډېره جالبه ده هغه وایي چې تاسو خدای ته وایي په خپل خبرو کې اقبال یوه اشاره لري په شعر کې وایي چې تا ونه پیدا کړه مثلا دا زړي دې پیدا کړل چې دا د نمو هغه ولري امکان ولري او وده وکړي مثلا میوه دې پیدا کړه مثلا تیږې دې پیدا کړې مثلا غرونه دې پیدا کړل او دښتې دې پیدا کړې اوبه دې پیدا کړې موږ دا ټول واخیستل ته نه تمدن هم جوړ کړ ښار هم ته جوړ کړ پاخه سړکونه هم ته جوړ کړ باغ او چمن هم ته جوړ کړ په خپل هغه کې وایي په خپل ډیالوګ کې وایي سره چې موږ هم تر تا کم کار نه دی کړی په ځمکه کې لکه تاسو څومره کار کړی دی کوم تغییر چې تاسو راوړی دی موږ هم تر هغې کم کار نه دی کړی اما دا خوشبینانه بحث دی اما بدبینانه بحث دا دی چې موږ چې کله انسان مرکز کړ د ټولې هستۍ او د ټولو کائناتو یا د معرفت په بحثونو کې همداسې شو طبیعت مو تر هغې کچې پورې وران کړ او مسخره کړ چې نن زموږ ژوند ته ګواښ دی موږ بیرته خپل ژوند ته خپله ګواښ کړو د پوسټ موډرنیزم انتقادي ګزارونه مستقیم په همدې منطق او همدې تفکر باندې لګیږي او ورته وارد دي ښه وروستۍ برخه ښه دلته چې دا یو څه تعریف شوی نظم باندې د معیار نوم کېښودلی شو ځینې تعریف شوي نظمونه شته دي په بېلابېلو برخو کې فرمولونه شته دي هماغه د معیار په صفت د ټولو نورو حوزو لپاره کارول کیږي یا د تقلیدي روش د مخې تقلید کیږي د یوې برخې نه بلې برخې ته یا ارزول کیږي د هماغه په اساس باندې جزئیات ته ورځي خو په هر حال فکر ټول دا دی چې په هرې پدیده کې که تاسو ورځئ یو فرمول به لري یو نظم به لري د هغه نظم کشف کوي تاسو په باندې برلاس یئ او هغه کارولی شئ اما تر دې وروستنۍ دوره پوسټ موډرنیزم یو بل ډول د دې موډرنیزم په دوام کې تعریف کیږي چې تیر بحث کې مې وویل ځینې راغلي دي وایي چې موږ د موډرنیزم دورې سره په تفاوت یا په بل وضعیت کې واقع شوي یاستو چې درک کولی شو دا وضعیت تر هغې توپیر لري هغه خپل خاصیتونه لري دا خپل خاصیتونه لري مثلا هلته
د معرفت لپاره د منلو امکان تر اوسه ډېر و مډرنیزم دوره کې مونږ لاسته راغلی معرفت او لاسته راغلی علم لاسته راوړلی علم د هغه فورمولونه د هغه نتیجې منو او د هغو په اساس باندې خپلې برنامې جوړو وړاندې ځو اما نن په پوسټ مدرن کې دا مسله سوال لاندې راغلې ده نن موږ اوس داسې معیارونه نشو پېژندلی رسمیت باندې معیارونه نشو پېژندلی موږ د حق په نامه څه نه لرو نور چې د معیار په نامه څه نه لرو نور هغه معیارونه ټول سوال لاندې راغلي دي کوم چې مخکې موجود و دا د وروستۍ دورې نښه ده ښه دا په چارټ کې اما موږ په وروستۍ دوره کې د ټولنپوهانو او د متفکرینو چې په یو بل تاثیر لري اوس موږ د ټولنپوهنې بحث په دې ځای کې کوو د مقدمې یو ټکی باید وي دلته شي مرزونه نور د علومو هم شک لاندې دي په دغه دوره کې د علومو مرزونه هم شک لاندې دي ځکه خو کولی شو د دوو مشترک بحثونه ولرو لکه څنګه چې نن لرو او د ډېرو نورو متفکرینو بحث هم مطرح کېدلی سي ښه دا د عمومي تصویر په توګه اما پیلنۍ خبرې ځینو منتقدینو د روشنفکرۍ په هکله باندې خپل انتقادات درلودلی دي د روشنفکرۍ بهیر هغه وعدې چې د خپلو ټولنو سره کړې وي خپلو ملتونو سره هغه یې نشوي کولی چې ترلاسه یې کړي او ورته ورسیږي هغه وعدې پاتې شوې اصلا هغه وعدې معمولا د عدالت او د ازادۍ وي د قوانینو او د فردي او د انساني او بشري ازادۍ د استعمار د کاپیټالیزم او امپریالیزم د بې عدالتۍ په مقابل کې د هغو د لاسه د ازادۍ اخیستل او وضعیت نړۍ ته ښه کول دغه خوشبیني معمولا په ټول موډرنه دوره کې حاکمه ده ښه د علم په واسطه باندې کیدلی شي داسې ژوند جوړ کړي چې څنګه ستاسو ارمان دی د انسان د ارادې د مخې د علم په مرسته دا کار کولی شو موږ هغه ټول پاتې راغلل دوی فقط نیوکه کولې چې دا خو کاپیټالیزم دی چې نړۍ بې عدالته کړې ده نه عادلانه چلند کوي دوی خو دا انتقادات په دې باندې درلودل اما هیڅکله یې هغه وعدې چې ورکړې وې د ازادۍ او د حق او د ښه وضعیت د رسېدلو هغه یې نشو کولی چې ترلاسه کړي بل مورد د تولید مفهوم دی چې په مارکسیزم کې ډېر زیات مشهور شوی و د هغې نه وروسته د ذخیرې مفهوم او منطق په فرهنګ کې او د مصرف د ذخیرې په هکله باندې او د ذخیرې د مفهوم تر شا را دې خواته د مصرف فرهنګ راوړ شوی دی نور ارزښتونو نور څنګ لګولی دی په مصرف نه په ذخیره او په تولید ارزښتونو نور اړخ لګولی دی چې مصرف ډېر برجسته کړي لکه څنګه مو چې د ژان بودریار په یو بحث کې ولوستل کوم په یاد مصرفي ټولنه حتی تر دې کچې پورې چې وګړي راځي د مصرف له لارې خپل ځان ته تعریف پیدا کوي چې زه څوک یم خپل هویت د مصرف له لارې پیدا کوي دا هم د دویمې نړیوالې جګړې نه را دېخوا ډېر په یو خطرناک ډول سره وسعت او پراختیا پیدا کوي په ډېرو ټولنو کې او دا ګواښونکي دي او خطرناک دي حقوق او دیموکراسۍ وده وکړه په علمي لحاظ باندې ښه پرمختګ وکړ ډېر کتابونه ولیکل شول ډېر قوانین تعریف شول نقد شول بررسي شول تجدید شول هر کله بیا پکې لاسوهنې وشوې تعدیل شول د سره بشري حقوق منځته راغلل په همدغه شلمه پیړۍ منځ کلونو کې اما وروسته دا ټول هغه تعریفونه او هغه ښه متني امتیازات چې په قوانینو کې د انسان لپاره او د بشر لپاره تعریفېدل په ارماني برخه کې او په عملي برخه کې لاړل ټول تحلیل شول ورک شول حل شول په پیښو کې د پیښو ګڼوالی منځته راغی نن د اطلاعاتو له وجې موږ د پیښو په ګڼوالي کې یو د پیښو ګڼوالی دومره انسان مصروف کړي دومره انسان متاثر او اغیزمن کی دومره لوری ورته ورکړي چې نور هغه ارمانونه چې ځان ته په کاغذ او په قلم کې په متن کې په قوانینو حقوقو کې تعریف کړي دي له هغو بیخي فاصله واخلي نه یوازې فاصله واخلي چې هېر یې کړي نور تحلیل کېدل یعنی حل شي ورته نور حل یعنی ګډ شي په نور څیزونو کې داسې نه چې ځواب شي ګډ شي په نورو پیښو کې هغه څیزونه چې غوښتل او هغه څه د ده لپاره ارمانونه وو اطلاعات او رسنۍ د رسنیو ګڼوالی زه ګمان کوم په یو ځای کې مې ولوستل نه پوهېږم چې تاسو په دې هکله باندې څومره مطالعه لرئ او کړې مو ده اروپا کې کلنی شمېر ښیي چې د رسنیو
هغه چې مجموعي د بنسټ په اساس باندې رسنۍ وي د هغو زیاتوالی د 20مې پیړۍ وروستیو کلونو کې په یو وحشت ډول سره و ډېر خطرناک ډول سره اما د 20مې پیړۍ په پیل لسیزه کې نور رسنۍ فردي شولې ټولو وګړو ته رسنۍ ورکړل شولې څومره چې امکان لري اوس د دې معنا دا ده چې ښه وګړو لپاره دا مهمه شي چې ته کولی شي خپلې خبرې وکړي ته کولی شي خپل اطلاعات راټول کړي اوس خو موږ ښاري ژورنالیزم لرو که نه د ښاریتوب ژورنالیزم لرو که نه هر یو وګړی هر یو ښاري کولی شي ونډه واخلي کولی شي اطلاعات راټول کړي نظم ورکړي خپور یې کړي په دغسې یو فضا کې چې هر یو کولی شي خپرونکی واوسي اخیستونکی باید څوک واوسي د خپرونو وضعیت ته ټول فکرونه د ټولنو د وګړو ورګرځي اما د اخیستنې وضعیت څنګه کېږي څنګه باید انتقال شي څنګه باید واخیستل شي څنګه باید تحلیل شي وشننې وسي دا ډول ته اطلاعات د پیښو په رابطه دومره متکثر او متنوع او مختلف چیرته لګیږي نتیجه یې څه کېږي بیرته او معمولا د ټولنې هغه عمده قشر او عمده خلک حتی د دې لارې نه فکر کوي چې دوی هویت پیدا کوي او ډېر خوشحالۍ سره ترلاسه کوي او ځان ته رسنیز هویت جوړوي په دېو کې بیا ځینې رسنۍ شته چې دا نورې ټولې کنټرولوي دوی ته اطلاعات ورکوي ښه نو اوس د اطلاعاتو مسله هم ده چې ځینې بیا د اطلاعاتو د جګړې خبره کوي د اطلاعاتو د غلبې مسله کوي د اطلاعاتو د مبادلې مسله مطرح کوي د اطلاعاتو د قیمتو د ارزښت مسله مطرح کوي د درلودنې او نه درلودنې مسله ډېر نور څیزونه ورسره او وروستی مفهوم تفکیک دی د مډرنیزم او پوسټ مډرنیزم اولین او تر ټولو ډېر ښکلی خاصیت له یو نظره ډېر ښکلی او له بل نظره ډېر ګواښونکی او خطرناک هغه دا دی چې د پوسټ مډرنیزم د فضا انسانان سرغړونکي انسانان دي زه فکر کوم دا یې تر ټولو ډېر ښه تشخص دی که وغواړو چې موږ دا انسانان وپېژنو معمولا هغه کسان چې غواړي خبره وکړي علاقه لري چې قوانین او قواعد او شته ارزښتونه او مرزونه مات کړي اصلا کیدای شي دغه انسانانو چې په دغه دوره کې دي د ښه خاصیت یا تر ټولو د علاقې وړ دریځ دا وي چې نور د عقل غلبه ونه مني غالب عقل په نامه څه ونه پېژني د حاکم سیستم په نامه چې ونه پېژني علاقه لري دغسې د اعتقاد د مجموعې په صفت چې ونه پېژني چې دی محدود کړي او دی ورسره بند راشي نور نو د مرزونو ور اخواته اوښتنه ده او د قواعدو اوښتنه ده له خپله عادي حالته ور اخواته اوښتنه او سرغړاوی کول تر ټولو ډېر مهم خاصیت دی د دغه انسانانو چې پس د مډرنې دورې ژوند کوي دا به موږ په دې ځینې متفکرینو کې وښیو اما تقریبا د دوی په اصطلاح باندې دا عمومي ده په ټولنه کې ښه دلته په دې جدول کې په بېلابېلو برخو کې توپیرونه ګورئ مډرنه دوره او پوسټ مډرنیزم پس له مډرنې دورې د سیاست په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د فرهنګ په برخه کې همداسې هم د علم په برخه کې د نړیلید په برخه کې جهانبینۍ په برخه کې په دې ټولو کې عمده توپیرونه ګورئ چې تشخیص شوي دي چې په هغه دوره کې دغه ډول و په دې دوره کې دغه ډول شوي دي سره دې چې دقیق مرز نه دی روښانه ښه موږ د څلورو کسانو نظریې باندې خبرې کوو لنډ او مشخص یو فرانسوا لیوتارد دی دا د هغو کسانو نه ګڼل شوی دی چې د ټولنپوهنې په انتقال کې پوسټ مډرنیزم ته او د مډرنې دورې نه وروسته د نظریې په ایجاد کې خصوصا د فرهنګي ادبي اجتماعي نظریې په منځته راوړلو کې رول درلودلی دی د ده خبرو یو مشهور کتاب لري د پوسټ مډرنیزم وضعیت او دی په دې لیکنه کې خپل 4 برخې بیلوي په دې کتاب کې دا 4 برخې مثلا تاریخ بررسي کوي چې په مډرنه دوره کې څرنګه تفکیک کیږي پیژندل کیږي څرنګه ورته خلک یا څېړونکي راځي څنګه یې مطرح کوي څنګه پام ورته کوي څنګه یې زده کوي او په دې کې څه دي ورپسې ساینس ورپسې مډرنیزم دوره او بیا
پس له موډرنیزم دورې. تر ټولو ډېر عمده شاخص د دې لپاره د پوسټ موډرنیزم لپاره د روایتونو د لویو روایتونو ماتېدنه بولي. هماغه چې مخکې مو ویلې هماغه سرغړاوی د دین د سیاست د نظریو د علمي چوکاټونو د نظمونو د ټولو ماتېدنه مارکسیزم او دې ته ورته ډېر نور ازمونه چې هماغه وخت کې حاکم وو او ډېرو په هکله باندې کتابونه لیکلي او څېړنې کړي دي. زه فکر کوم مارکسیزم تر ټولو ډېر زیات ډېر چاق سوی دی. بیخي د خپله جامه خو خپله ډېره مخکې څیرې کړې ده شکولې ده خو تر هغې هم ډېر زیات نور نو په یویشتمې پېړۍ کې انفجار کوي. و بله خپل حد نه زیات بیخي زیات لوی شوی دی. ښه ستر روایتونه یا دا لوی چوکاټونه چې د لارښوونې لپاره راځي او د یوې ټولنې نه د یو شمېر کسانو یا د یو کس په واسطه مطرح کېږي او دومره ورو لویږي چې وغواړي د ټولو نړۍ د انسانانو لپاره او د دوی د تاریخي او اجتماعي او فرهنګي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره برنامه او پروګرام ورکړي دا نور د اعتبار وړ نه دي. دوی نشي کولی د ټولو لپاره برنامه ورکړي یا ستونزې حل کړي. دا تر ټولو ډېر لوی شاخص دی بولي. لیوتارد بدګمانه فیلسوف ګڼل سوی دی د همدغه لویو نظریو په رابطه. دی د موډرنیزم د دورې د میراث د علمي او فرهنګي او نظري میراث په هکله باندې د بدګمانه شخصیتونو نه دی. منتقد او هغه څوک چې د مشروعیت په رابطه په همدې کتاب کې بحث کوي چې پس د دې د مشروعیت یا د حاکم نظریې لږ تر لږه په یوې برخه کې یا د سیاست وضعیت څنګه کیږي د کوم ځینې مشروعیت اخلي خپل. یو وخت د روشنفکرانو په نامه یوه ډله د انتقادي دریځ پخوا ولاړه وه دغه اصطلاحات چې موږ د چپي په نامه پېژنو هم دوی هغه خواته ولاړ وو لږ تر لږه د خلکو د حاکم نظام او نظریې او د دوی ترمنځ په یو ډیالوګ کې مشروعیت تولیدېده منځته راته د دوی د تایید لخوا یا د دوی د خاموشه کېدو لخوا یا د دوی د انتقاد لخوا د سمون په نتیجه کې مشروعیت منځته راته. اما اوس څنګه منځته راځي دا مسئله نور خطرناکه ده. پوهه ورځنۍ شوې ده ډېره متکثره شوې ده زیاته شوې ده او شدیداً په مغالطه باندې ولاړه ده. نن موږ سره پوهه هغه مرسته نه کوي چې موږ پکې همسنخه او هم کیفیته درک وکړو د بېلابېلو پوهو نظریاتو ترمنځ او د علمي نتایجو ترمنځ بلکې اصلا د نن د بېلابېلو علمي نتایجو ترمنځ مغالطه موجوده ده او کاملا د مخکیني منطق د مخې توپیر او نه منل موجود دي. موږ یا باید اوس هماغه په خپله برخه کې علم وګڼو او یو خپلمنځي ویناو ته او ډیالوګ ته نه نږدې کېږي. بناً علم ورځنی کېږي لکه څنګه چې موږ رسنۍ وښوده مخکې اطلاعات ورځني کېږي نور او ډېر سطحي کېږي او ابتدایي کېږي. تر ټولو بل ښه خاصیت د ژبې دی. که ممکن وي چې علم ومنل سي او په اوسنۍ ټولنه کې پس له موډرنیزمه پاتې سي او خپل ځان برجسته کړي د ژبې او ډسکورس په حوزه کې کولی شي دا کار وکړي. د ژبې په مرسته علم په پوسټ موډرنیزم کې په ژبه کې ممکن دی. دا ژبه ده او ډسکورس دی چې دا ممکن کوي چې دلته علم موجود وي د معرفت په نامه د پوهې په نامه شی موجود وي دلته موجود دی. او ژبه موږ سره دا مرسته کوي ټول وګړي د ژبې په بېلابېلو ترکیبونو کې واقع دي په ژبني نظم کې واقع دي هر یو. موږ سره ژبه دا مرسته کوي چې ښه په پس له موډرنې دورې هم وشو کولی یو نوی ترکیب منځته راوړو چې په هغه ترکیب کې پوهه هم مثلا تعریف شي سیاست هم تعریف شي ټولنه هم تعریف شي نور هم. او تر ټولو خطرناکه یې هم دا ده چې پس د دې نور د ټولنې مفهوم معتبر نه دی. موږ چې د ټولنې تعریف کوم ډول کوو مثلا یو شمېر وګړي چې په یو ځای کې چې جغرافیه ولري یو تاریخ ولري مشترک ارمانونه او اهداف ولري مشترک فرهنګ او ارزښتونه ولري په هغه کې منځته راغلي وو او اوسېدل دا ټولنه وه او د دوامداره ژوند کولو قرارداد او قوانین ولري. پس د ټولنې په نامه کیدای شي چې موجود نه وي. د ټولنپوهانو لپاره سپارښتنه دا ده د ده د نظره او د ټولنیزو علومو د څېړونکو لپاره چې د ټولنپوهنې وروسته د علم د منځته راتلو او د دغه د ویشلو لپاره او د وړو مجموعو دپاره نوي اړخونه ایجاد کړي نوي برخې او نوي نومونه. نور د ټولنپوهنې د ټولنې مسله نوره د اعتبار وړ نه ده. او دردونکی چیز په پوسټ موډرنیزم کې دا دی چې د پوهې ماهیت بدل شوی دی. پوهه هغه مخکني خاصیتونه تاسو لږ تر لږه
ضرورتمند خاصیتونه چې په مډرنیزم دوره کې لري تاسو د علم هغه دا دي چې مثلا علم نجات ورکوونکی دی، ژغورونکی دی د انسان. علم انسانانو سره مرسته کوي. مثلا نن هم چې د طب او د روغتیا په هکله خبرې کیږي، د اړیکو په هکله خبرې کیږي، د اقتصادي سیستم د مرستو په هکله خبرې کیږي، علم په کومک باندې دا کار شوی دی. مثلا ځینې څېړونکي په دې دي چې دا څېړنې لري چې د ځینو ټولنو د طبي او روغتیایي علومو په نتیجه کې چې فعال شوي دي او راغلي دي کار کړی دی، د انسانانو د عمر کچه لوړه شوې ده. هغه سلنه عمر چې مخکې به یې درلود هغه اوس لوړ شوی دی. دا یې اوس ګټه ګڼي د هغه لپاره. علم ګټور و د انسان لپاره او ژغورونکی و. پس د دې دا ماهیت بدل شوی دی علم. نه موږ دا تمې ترې نه کولی شو چې موږ ته به دا کار وشي کولی، او نه په هغه ماهیت مخکیني سره پاتې دي خپل. ښه، موږ نشو کولی نور په د نوې دورې په د موډرنې دورې په وعدو او ژمنو باندې باور وکړو. موږ چې په کومه دوره کې واقع یاستو د دوی وعدې نور موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه رسیدګي ورته نور ناممکنه ده. هغه قالبونه نور بدل شوي دي، هغه وضعیتونه چې موږ ته به مطلوب و هغه تر پوښتنې لاندې تللي دي. نور مطلوب څیز پاتې نه دی. موږ ځان ته یو لرې هدف تعین کړی و او روان شوي وو. په دې لار کې زموږ کیفیت داسې بدل شوی دی چې نور هدف په نامه څه شی نه پېژنو. نو چیرې ځو؟ داسې وضعیت دی د پوسټ موډرنیزم. هغه هڅې چې د لویو روایتونو لپاره کېدې چې په ټول بشریت باندې حاکم قوانین او حاکم نظم تعریف کی او ترلاسه کی، او د هغو له لارې نه چې هغه اصول ترلاسه کیږي د هغو له لارې نه د انسان ژوند ښه کي، دا ارمانونه نور فقط په هوا کې پاتې کیږي. د ټول بشریت د ژوند په سر حاکم قواعد او اصول نشي ترلاسه کېدی. دا هڅې نور غلطې دي او فقط تحلیل کیږي. انسانان له ځان سره مصروفوي لکه په تېرو 2-3 لسیزو کې چې کړي دي. د دغو دریو خاصیتونو د مخې چې په پوسټ موډرنیزم کې شته ده، نور موږ د موډرنې دورې په انتها کې واقع یاستو او د یوه نوې دورې پیل دی چې دا نوې دوره په بدګمانۍ سره پیلېږي د په اصطلاح، او دا هم ډېر خوشبینه نه دی ورته. یو دا دی چې موږ د ذات د مفهوم سره او ذات باورۍ سره نور په مقابل کې واقع یاستو. یوازې په هکله باندې مخالف انتقاد نه دی، بلکې متضاد انتقاد دی. دا یو. دویم دا دی چې ټولنیز علوم نور په څو دلایلو باندې خپل هغه مخکینی اعتبار نه لري. ټولنیز علوم نور عینیت نه لري، همغه لازم عینیت چې ډېر نظري شوي دي. فقط هغه یو ځای نه به چې پیلېدل څېړونکو د اوس روش هم دا دی، یو ځای نه چې پیلوي پکې یو اصل دی د تعمیم. څېړنه کې یو اصل دی تعمیم کول، عمومي کول. تاسو د 100 کسانو نه فرض کوئ د 10 کسانو په هکله باندې ممکن نه درته څېړنه وکړئ، د 10 کسانو اطلاعات رااخلئ ښه پوره شنئ دقیق او تعهد سره، اما په پای کې بیرته دا 90 کسانو نور ته هم عمومي کوئ، او دا نور د منلو نه دي. او په دې خاطر چې به تاسو 100 ته لاسرسی نه لرئ، دغه هدف او دغه ډول هڅه هستن غلطه ده او ناسمه ده چې مخکې به کېدله او ګڼل کېده. نور لوی روایتونه ختم شوي دي او د روایتونو په جنازه ولاړ یو. بل میشل فوکو دی موږ سره. میشل فوکو هم د هغو مزاحمو د تاریخ څېړونکو لپاره او د ځینو نورو هماغه موډرنستانو لپاره د هغو مزاحمو فکرونو نه دی چې زغمل ډېر سخت دي. ډېر د بېلابېلو حوزو څېړونکی، د بېلابېلو حوزو لاسوهونکی، او د دې ټول دغه مختلف دریځونه هم په دې دلالت کوي چې هیڅ یو طرف نور د حق او سالم طرف نه دی. هیڅ طرف نور سالم طرف نه دی. کولی شي هر ځای کې ودرېږئ. د لوړ او د سالم او د معقول او مثلا د حق دریځ او د داسې شیان نور نه پېژنو. دی هم د هغو کسان نه دی چې په اجتماعي علومو کې، په سیاسي تحلیلونو کې، په تاریخي بحثونو کې د موډرنې دورې را تېر شوی دی او پوسټ موډرنستي تفکر لري. مثلا دی تر ټولو ډېر جالب د لیونتوب او د تاریخ، د لیونتوب تاریخ، د لیونتوب او تمدن وبخئ، په دې بحث کې په دغه کتاب کې ټول یو جالبه روحیه حاکمه ده. هغه روحیه زما د برداشت نه مخکې دا ده چې ډېر وخت سلطه په دې بنا باندې منځته راځي چې تاریخ ته ارجاع کېږي
هغه کسان چې حاکم دي هغوی وایي چې په تېره کې داسې شوي دي موږ د هغو نه په استفادې سره دا وضعیت راوړی دی تعریف کړی دی د تاریخ نه په استفادې سره اوسنی وضعیت تعریف کیږي دی وایي اصلا تاریخي ریښې د هیڅ چیز لپاره نشته دي هیڅ مسله اصلا تاریخي ریښې نور نه لري بلکې مسله په ډیسکورسونو کې مطرح ده او موږ باید خبر پیژندنه وکړو وګورو صحیح ده چې دا کوم کوم لاملونو پورې تړلي دي اما تاریخي تکاملي مسیر نه لري اصلا ماهیت او اصلي خاصیت د پدیدو پراګندګي ده پریشانی ده ګڼوالی دی اصلا نظم او ترتیب نه دی چې تاسو فکر وکړئ چې دا پرله پسې له الف نه پیل شوي دي همداسې تر وړاندې پورې راغلي دي چې داسې وپېژنئ په دې ترتیب سره اصلا تاریخ حق نه لري موږ باندې حاکمیت وکړي یا هېڅوک حق نه لري د سلطې دپاره تاریخي ادعاو لري د تاریخ نه په استفادې سره سلطه منځته راوړي لکه څنګه چې شوي دي په تاریخ کې شوي دي دغسې د تاریخ د بنسټ په نامه باندې ډېر وخت په انسانانو کې په بېلابېلو دلایلو حکومت شوی دی او سلطه منځته راغلی ده د ډېرو انسانانو استعمال او استثمار او استعمار شوی دی د همدغه اړیکې نه دی وایي نور اصلا دا ډول دریځ ختم دی ښه تاریخ عمومي ښه دی د تاریخ بحث او تاریخ ته مراجعه او تاریخ درلودنه او د تاریخ نه استفاده اصلا که کلي ښه دی په دغو دواړو کې تفکیک کوي یو ډول تاریخ همغه دی چې پرله پسې راځي او د یوې ټولنې نه اخیستل کېږي یا د یو مرجع نه اخیستل کېږي په ټولو باندې تحلیل کېږي په ټولو باندې ویشل کېږي او د ټولو لپاره ترې فرمول راویستل کېږي یو ډول تاریخ هغه دی چې پراکنده او بې نظمه دی هر مسیر هره پدیده هر ځای هره ټولنه خپل تاریخ لري او خپل ټبر لري تاسو د دې په د پدیدو ترمنځ دغه ډول اړیکه جوړه کوي او دا ډول تعامل پکې جوړ کوي او هغه د سلطې لپاره وکاروئ د یو بل ډول تاریخ پوهېدنې طرحه باید منځته راشي چې هغه یې د خپله مطرح کوي همدغه د پوسټ موډرنیزم په بحث کې ښه موږ که راځو د خلاصون لپاره سیاست کوو د خلاصون سیاستونه په خپله دامونه دي دا اشاره کوي زما په ګمان مارکسیزم ته چې د کاپیټالیزم په وړاندې کومې طرحې لري وړاندې کوي اصلا په خپله هغه کسان چې دوی پورې نښتي دي دوی هم پاتې راغلي دي په همدې کې موږ باید هیڅ کله هم د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره یا د سلطې د ختمولو لپاره بیرته په یو بله لومه کې ونه نښلو چې معمولا نښلو هیڅ یو طرف هغومره کلک نه کړو له ځانه سره یا په مقابل کې د یو طرف نه یوې پدیدې نه داسې کار وانخلو داسې ونه کاروو چې هغه پخپله بیرته د تعبدي اړیکه ترې جوړه سي موږ بیرته باید د دې پرستش وکړو هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت آن هم صنم بهر پرستیدن من شد داسې کېږي انسان د مقابلې په منطق کې دومره جذبېږي چې بیرته خپله همدغه د تقابل اطاعت کوي نور د همدغه اړخونو اطاعت کوي نور بیا او د دې نه تر عبادتي اړخه پورې د اړیکې امکان ورسره جوړیږي ښه د تاریخ نه په استفادې سره هیڅ ملت لکه اروپا به څه ویل هغه وخت چې تاریخ یو خط دی د تکامل او پراختیا یو خط دی تاسو کولی شئ د اروپا په محور باندې راشئ او تاسو هم پرمختګ او ترقۍ ته ورسیږئ دا یو روحیه وه چې په 2-3 پیړۍ 4 پیړۍ حاکمه وه او په ډېر خطرناک ډول سره ډېر ملتونه تر پښو لاندې کړي د ارزښتونو له اړخه د تاریخ له اړخه د پوهې له اړخه د شخصیتونو له اړخه د دوی د هویت له اړخه د ټولو اړخه یې پایمال کړي دي ښه هیڅ مسیر واحد نه دی هره ټولنه خپل مسیر لري د پرمختګ لپاره هره ټولنه خپل مسیر لري د پرمختګ لپاره واحد او یوازینی مسیر نشته چې تاسو هغه تعقیب کړئ یا تقلید کړئ د بل نه تر څو تاسو پرمختګ وکړئ لوی تحلیلونه کول خپل اصلا بې معنا دي ستر تحلیلونه وړاندې کول بې معنا دي هغه مقاله مې چې د فوکو په بحث کې تاسو سره شریکه کړه سیاسي ټکنالوژي د وګړي سیاسي ټکنالوژي هغې کې اصلا که تاسو پام و د قدرت بحث د دولت نه په وګړو کې ډېر مطرح کوو د ویل چې د قدرت تاریخي او پخوانی بحث دا دی چې قدرت اصلا دولتونو سره دی ول نه داسې نه ده اصلا د دغه کلیاتو نه د سترو سترو خبرونو تېرېږو دا کلي او لوی بحثونه ګټور نه دي اصل کې خبره دا ده چې قدرت په ټولنیزو اړیکو کې په افرادو کې په جوړښتونو کې په ارتباطاتو کې په دغه وړو وړو بیلو کې دي دلته هم شته دی قدرت کال ته هم شته دی دې ځای کې هم ډېر خطرناکه دی کال ته ډېر خطرناکه دی او دلته هم باید وګورو
د نړۍ ماهیت بې ترتیبه دی. موږ نور منظم او پرله پسې په ای بي سي یو دوه درې ترتیب سره جوړ شوی تاریخ او نظم نه لرو. زما په نظر فوکو اصلا د ټولو مطالعې نه د فوکو او د خپل دغه ټول ژوند دی د حاکم نظم نه ډېر زیات رنځېدلی دی او اصل کې د ده دغه ټول ژوند یو ډول فریاد دی د حاکم نظم په وړاندې. حاکم نظم په نامه شی نسته دی. هر یو وګړی، هره مجموعه، هر یو دریځ، هر یو تاریخي او زماني امکان خپل نظم لري او د نظم په نامه مشترک مفهوم نشته دی. هر ترکیب کیدلی شي یو نظم وګڼل شي. موږ باید دغسې دریځ ته راشو. دی د حاکم نظم نه ډېر زیات کړېدلی دی. په دې ټولو بحثونو کې ښکارېږي زه فکر کوم. ښه، دریم جان بوډریار دی. دا د ټولنپوهنې د وروستیو کرکټرونو دی او فوق العاده اثرګذار کرکټر دی. په یوې مرکه کې د افغانستان په هکله باندې هم د افغانستان د 21مې پیړۍ په پیل کې 2001 کال کې فکر کوم چې د امریکا هغه ستر تعمیرونه په همغه کال کې 2001 کې غورځېدل که 2002 کې و په همغه هکله باندې یو مرکه کړې ده او هلته یې ویلي چې د امریکا اړیکه د افغانستان سره په دغه ډول سره غلطه ده او ناسمه ده. دغه نړیوالېدنه چې امریکا یې غواړي دا د دې په ضرر تمامیږي او ډېر بد ډول سره غورځېږي ځکه چې د دې ټوله مسئله اصلا ښودنه ده، ښکارېدنه ده. اصلا موږ هڅه کوو او ملتونه او بنسټونه او وګړي او نظامونه ټول هڅه کوي چې په 21مې پیړۍ کې او پوسټ موډرنیزم دوره کې ښودنه وکړي او ښکارېدنه وشي ترې. موږ تر دې چې یو له دې په فاصلې سره ښودنې ته ډېر زیات علاقمند یو. ښودنه دا ډېر سطحي نه کړو ځان ښودنه، سیده ښکارېدنه. اصلا موږ دې سره ډېره زیاته علاقه لرو. اصلا د ده درد ټول د دې دی چې هغه څه چې نشته دی د هغې ښودنه شوې ده په تاریخ کې او تر ټولو ډېر خطرناک بحث هم دا دی. موږ باید په دې وپوهېږو قصه دا نه ده، مغالطه دا نه ده چې مثلا موږ ووایو چې واقعیت بل ډول دی بل ډول ښودل شوی دی. نه، اصلا د هغه واقعیت چې نشته ده ښودنه شوې ده. اصله مسله دا ده د هغه واقعیت چې بیخي نشته دی، هېڅ واقعي نه دی، د هغه ښودنه شوې ده او په ډېر خطرناک ډول سره یې ښودنه شوې ده. بل مفهوم یې ډېروالی دی، زیاتوالی دی. زیاتوالی او ډېروالی فرق لري دلته اوس په دې مفهوم کې. اشیا ډېر دي، زیات دي، وبخئ زیات دي، له خپله حده زیات دي. ډېر نه دي په دې معنی نه چې تکثر لري، له خپله حده زیات دي. لکه هغه څه چې باید وای او څه چې دي اصل کې هغسې نه ښکاري او نه ښودل کېږي. هغه څه ښودل کېږي چې نه دي. او د نن ورځې د انسان ستونزه همدا ده چې د داسې متکثرو اشیاو سره مخ دی چې هېڅ یو هم خپل ځان په واقعي ډول سره نه ښکاروي. د ده بحثونه چې پیلېږي د پوسټ موډرنیزم په هکله باندې په یو مقاله کې ډېر جالب و. دی د نشتون او د نه شتمنۍ نه پیل کوي. اصلا زموږ دوره د نشتون دوره ده، د هغو واقعیتونو، د هغو بحثونو، د هغو معناګانو، د هغو ارمانونو، د هغو ګرایشونو چې موږ یو وخت په د موډرن دوره کې ورپورې تړلي وو، تعریف کړي مو ځان ته او په تاریخي ډول مو ډېر زیات ځان ته ذخیره کړي دي. نن مو ورسره هویت موندلی دی، تکیه مو باندې کړې ده په هغو. یو ناڅاپه موږ باید پوه شو چې نشته، دا څیزونه نشته، دا واقعیتونه په دغه ډول سره نشته دي بلکې بل ډول سره ښودل کېږي. دا د میلمستیا یو جالب تمثیل لري. نړۍ څنګه ښکاري؟ همدا یو مقاله د بوډریار له نظره نړۍ داسې ده لکه د لویو او سترو انسانانو لپاره چې ډېر پرې باندې ټولنه او نور وګړي پرې باندې افتخار کوي، د دوی لپاره یو میلمستیا جوړه سوې وي، ډېره مزینه میلمستیا، ډېره فوق العاده، اما دوی د میلمستیا په وخت او په پای کې یو هم نه وي حاضر شوی. ډېر ستر تجلیل موږ ته ښکاري، اما واقعیت دا دی چې هېڅوک نشته. واقعیت دا دی چې هېڅوک نشته او دا ډېره دردونکې ده. د نن ورځې د انسان لپاره دا ډېره دردونکې ده. په دې 4 کسانو کې تر ټولو ناامیده کس ژاک درېدا دی او دا دی. درېدا هم لا یو ځای کې یو خبره لري، اما بوډریار اصلا سخت نهیلی دی. نړۍ موږ ته د تلویزیون د سکرین په اندازه وړه کې شوې ده او کور ته راوړل شوې ده. هماغه ډول چې انتخاب شوې ده،
هماغه ډول چې انتخاب شوی دی راوړل او استفاده ترې کوي موږ ته معرفي کېږي ټول ښودل کېږي اصلا د تلویزیون تمثیل هم په همدې خاطر راوړي ښودنه ده ټوله اصلا تر دې چې وي اصلا زمونږ ټول اوسنی معرفت اصلا په نشته څیزونو پوهېدنه ده په نشته څیزونو پوهېدنه مونږ د هغه څه په هکله باندې خبرې کوو چې نشته اصلا دا ډېر جالب وایي مثلا یو شی معنا ده تاسو فکر کوئ چې معنا موجوده ده معنا چېرته ده کومه ده معنا او تر ټولو ډېر زیات مصداق دی اصلا مونږ ژبه کاروو خبرې کوو فکر کوو چې مونږ دغه علم چې لرو په ذهني او نظري بحثونه چې کوو په دغو کې یو خاص ډول تناظر او اشاره شته د واقعیتونو ته اما کوم واقعیتونه مصداق نه لري دا خبرې دي اصلا ښودنه ده او لکه څومره چې کلمات خالي دي او بې معنا دي د انسان د ښودنې د انسان د ښکارېدنې هغه وضعیت تاسو په اوسنۍ پیړۍ کې د ژبې د اړخه کتلی شئ د ژبې د وضعیت کتلی شئ مثال ژبه ده زمونږ ټولنیزې اړیکې خو حتی د ژبې په اندازه هم ځانګړې نه دي د ژبې په واسطه باندې زمونږ ټولنیزې اړیکې ځانګړې دي که تاسو دقت وکړئ ټولنیزې اړیکې د ژبې په واسطه باندې ځانګړې دي کله چې ژبه تر دې اندازې پورې خالي وي معمولا ټول اړخونه نور خالي دي ورسره نه یعنی ستر خلک تمثیل دی تمثیل دی چې موږ ورته هیجان او احساس لرو ډېر هغه کسان چې موږ په ژوند کې خپل نږدې نه دي لیدلي او فکر کوو چې نن یې ګورو دلته هغه نه دي راغلي یعنی په موډرنیزم دوره کې انسانان ډېر هغه شوي دي امیدواره شوي دي ډېرې هیلې پیدا کړي دي ډېر کلک باورونه یې کړي دي ډېر تاریخ یې جوړ کړی دی زیرمې یې کړي دي افتخار یې کړی دی په ځان یې ویاړونه کړي دي ډېر سیستمونه جوړ کړي دي ماشینونه یې جوړ کړي دي فکر کوي په دې سره کار کړی دی نړۍ کې اما یو ناڅاپه دا ټول خالي دي څو تمثیل لري دی یو بل ځای کې په ښیي چې یو تمثیل لري چې مونږ ته نړۍ د هغه نه ښکاري د یوې کړکۍ نه ښکاري او ډېر کسان هڅه کوي چې تاسو ته خپل شته خپل چیز درته وښیي خپل شتمني درته وښیي خپل امکان درته وښیي خپل ځان درته وښیي خپل قدرت درته وښیي یا خپل هر بل څه پدیده چې دی لري ورسره اما هغه ټوله ښکارېدنه ده او ځان ښودنه ده یو ډول ځان ښودنه مقصد بیا په عام معنا سره مه اخلئ ښودنه ده او هڅه کېږي چې واقعیتونه تر اخري درجې پورې بدل شي د خپل هدف که ستاسو په یاد وي موږ د دې مفصل بحث درلودلی دی یو ځای کې ویلي وو چې په څلورو مرحلو کې خصوصا په موډرنه دورې په اولو لسیزو کې سلیزو کې مثلا په 15مه او 14مه پیړۍ کې 15مه پیړۍ کې په څلورو مرحلو کې یا 3 مرحلو کې واقعیتونه بدل شول اول ډول کې جهل منځته راغی دوم ډول کې تفکیک لږ کم سو دریم ډول کې ناممکن سو موږ د واقعیت سره نور د پوهې هیڅ رابطه نه وینو لکه درېدا هم دا خبره کوي هیڅ واقعیت او ژبه یو بل سره رابطه نه لري ښه مونږ که وغواړو د اشیاو په هکله خبرې وکړو زمونږ خبرې د هغه څیزونو په هکله کېږي چې شته دي او مونږ یې ګورو یعنې هماغه ځانګړي واقعیتونه ښودل شوي واقعیتونه مونږ ډېر وخت د هغه څه نه چې ناراضه یو او نارامه یو ورته د هغې په هکله باندې ژبه نه لرو چې خبرې وکړو یا هغه اشیا حاضر نه دي مونږ سره چې خبرې ورسره وکړو د هغو په هکله باندې ووایو بناً هغه څه چې زمونږ په ژبه کې راغلي دي او راښکاره شوي دي هغه له خپل حده زیات شوي دي اوس د هغه تغییر خبرې دي چې هغه د نړۍ وروستی تغییر دی مونږ به په موډرنیزم دوره کې د تغییر په رابطه ارمانونه درلودل او ستر بحثونه به وړاندې کول چې دا نظریه د دغه تغییر لامل ګرځي د مارکس شعار هم په یاد دی تر ټولو ډېر صاف ځانګړی برلاسی اوچت او فوق العاده چې ویلی فیلسوفان راغلي دي چې نړۍ تفسیر کړي څنګه و همداسې و او مونږ غواړو نړۍ بدله کړو تغییر ورکړو مونږ راغلي وو نړۍ بدله کړو که زه غلط نشم همداسې یو څه و هغه تغییر کومه دی چیرته دی نور مونږ د وروستي تغییر په
د وروستي تغییر د خط نه اخوا ناست یو دا وروستی تغییر دی د نړۍ د دې نه وروسته اخوا د تغییرات ټول رسوا شوي تغییرات دي هغه څه چې موږ ارمان او امید درلود هغه نور ختم شوي دي په دغه بڼه نور نشته که تاسو دقت وکړئ د بوډریال خبره دا ده چې کوم انسان چې په موډرنیزم دوره کې روزل شوی دی په کوم ډول هغه په د پوسټ موډرنیزم دوره کې بې سرپناه دی بې سرنوشته دی او ارمانونه ټول لاهو دي ځکه چې کوم ډول هلته ورته ښودل شوي دي هغه نشته دی آیا واقعیت بدل شوی دی او که واقعیت اصلا شته دی نه دا د ټولنیزو علومو خصوصا د ټولنپوهنې د 19مې پیړۍ د 20مې پیړۍ په تر نیمایي پورې تر ټولو ډېر لوی بحث د ټولنپوهنې خصوصا د ټولنپوهنې د دورکهایم د ټولنپوهنې ټول همدا و چې واقعیت څه شی دی او اصلا د ټولنپوهنې علم چې و موضوع یې اصلا ټولنیز واقعیت کله چې تاسو موضوع واخلئ دلته د ټولنپوهنې خطر هم ډېر منځته راځي چې له منځه ځي نور کله چې موضوع نشته ده دا علم څه شی مطالعه کوي نور څه دي واقعیت په دغه بنا نشته موږ چې کوم ډول خاصیتونه د واقعیت لپاره پیژنو معمولا زموږ په اصطلاحاتو کې په خبرو کې حقیقت هم ګډ شوی دی د همدې بحث سره واقعیت نور نشته خو جالبه دا ده چې دی ځورېږي د څه شي ټولو په یو ډېر ضدي ډول سره په ډېر یو احساسي او غیر نورمال ډول سره لاس یو کړی دی چې نړۍ ته ونه وایي چې واقعیت نشته لاس یو کړی دی چې لا هم ښودنه وکړي د واقعیت بله واقعیت موجود دی بدګماني ګورې تر کومې کچه دی دلته بیا باندې همدغه ځای کې نیوکه شته چې نه ها اوس هم بس د دې کار ممکن دی اوس هم د ارزښتونو تعقیبول ممکن دي اوس هم نړۍ ته تغییرات راوړل ممکن دي یو ایرانی فیلسوف چې په آلمان کې اوسېده او هلته شاوخوا 20-30 کاله تېر کړي وو آلماني هرمنوتیک یې لوستی و پس له دې چې دلته یې خپله زده کړې کړې وې کوم ډول دی هغه و د عمر اول برخې 40 کاله 45 کاله شدید مذهبي کرکټر و په آلمان کې د تجربې کاملا نور شوي دي او د هغې چې بیرته راغلی دی یو بحث لري خدای د راز په توګه او د خدای د کلمې تر عنوان لاندې داسې مقدمات وایي تر اوسه پورې وایي زموږ ټولنې ته خدای معنا لري حال دا چې په یو بل ټولنه کې چې ما په دې هکله باندې بحث کوو هلته دې لفظ نوره معنا نه درلوده زما په برداشت دا یو غواړي یو څه ووایي هغه دا دی چې تر اوسه پورې ټولنه شته ده چې تر اوسه پورې پوسټ موډرن حس نه لري دغه ډول د بېهودګۍ حس نه لري تر دغې کچې پورې وروستي خط ته د رسېدنې حس نه لري تر اوسه پورې ورته کار کول تر اوسه پورې د دوی د معناګانو منظم کول تر اوسه پورې د دوی د ارمانونو لپاره زینې برابرول معنا لري چې هغه په بوډریال باندې هم دا نیوکه کېدلی شي اما کېدلی شي د دغه ټولنو لپاره چې دوی د هغو په هکله خبرې کوي او هغه د نورو ټولنو لپاره سردمدارې وي او سرلارې وي د هغو لپاره به کېدای شي دا لاره نور پای ته رسېدلې وي او د داسې یو نظم او د داسې وضعیت او داسې دهلیز ته به ورنوتلي وي نور چې خپل ځان ورته د تعریف وړ نه دی مونږ اوس هم د هغو مفاهیمو او د هغو واقعیتونو په اشارې سره او د هغو په هکله باندې خبرو له لارې کولی شو موضوع واخلو یعنې هغه حد ته نه یو رسېدلي چې دا واقعیتونه مونږ ته کاملا خالي ښکاره شي تر اوسه دا ټولنې هغه مسیر طی کولی شي جالب تعبیر دی نړۍ نوره صحنه نه ده د صحنې ضد دی هغه د میلمستیا تصویر په مخکینی تعبیر او تصویر کې نړۍ یوه صحنه وه ژمنتیا پکې موجوده وه اخلاق پکې موجود و لوري پکې موجود و طرف او د ارزښتونو تعریف اما پس د دې دا د صحنې په ضد اوښتی دی هر څوک هر څه کولی شي ټول کولی شي او کې د واقعیت او ټول مستحق دي هر څوک کولی شي د خپل سمون دعوا وکړي او هغه مستحق دی ځکه چې کولی شي ادعا وکړي په همدې باندې پای ته رسیږي اوس نو تاسو په داسې یو محکمه کې یئ چې د مجرم او د متهم او د متضرر ترمنځ د تفکیک نشئ کولی هر څوک حق لري چې خپل ادعا وکړي او د خپل د واقعیت خبرې وکړي او خپل ځان ښکاره کړي څنګه ډول ښکاره وي
دا بحراني حالت نه دی، ډېر جدي بحراني حالت دی. فوق العاده ناهیلي، فوق العاده بې سرنوشتي او د تلویزیون په رابطه باندې یو اوږده مقاله لري، یو مرکه هم لري. تلویزیون زموږ ملایان ورته هغه وایي، څه ورته وایي، هغه دجال. دجال په دې عقلونو کې غیر دجال بل مفهوم نه و چې تلویزیون لپاره تفکیک کړي، چې وایي تلویزیون دغه خاصیتونه لري. یوازې تلویزیون په دې خاطر چې په رسنیو کې د ده د تعبیر د مخې یو دوه درې نور خاصیتونه وتلي لري. هغه دا دی چې د حس د راپارولو، د مفهوم د رسولو او د مشاهدې امکان مساعدوي. یعنې که راډیو وایي یوازې تاسو اورېدلی شوئ، که عکس وایي یوازې تاسو لیدلی شوئ، اما دلته واقعیتونه جوړیږي. د ویډیو مثال او د تلویزیون مثال فوق العاده د بحث لپاره کافي هغه دی، الګو ده. لکه څنګه چې تاسو فلم جوړوئ، واقعیتونه دغسې جوړېدلی شي. کولی شي په خپله خوښه باندې ټول اړخونه ورته وتراشئ، جوړ کړئ په خپله خوښه باندې. هغه څه چې تاسو غواړئ هغه واقعیت هماغه خپل غوښتنې سره برابر کړئ او مستحق هم یې، کولی هم شئ، وړاندې کولی هم شئ. فقط دا خلک دي چې ضرر کوي، ځکه دوی باید دا فلمونه وګوري. ټول دا واقعیتونه باید همدا زده کوونکي و، لوستونکي و، ژباړونکي و، د پوهې طرفداران چې اوس هم کیدای شي په څه بنا باندې د پوهې طرفداران واوسي، ځکه علم نور هغه ناجي نه دی لکه مخکې چې و. دوی فقط باید هضم کړي دا واقعیت. نړۍ موږ ته د هغه تمثیل مخکې چې وویل هغه راپه یاد شو، نړۍ موږ ته د یو سکرین د منځه ښکاري، یو سکرین د منځه. اوس کولی شي تاسو خپل تلیفونونو ته هم اشاره وکړئ د دې خبرې لپاره. نړۍ هماغه ده چې تاسو یې ګورئ، دلته هره برخه درته ښکارولی شي، اما ښکارول کېږي که نه؟ بلې ښکارول کېږي. دی وایي چې په یو ځای کې په امریکا ته یو سفر هم درلودلی دی، ډېر جالب دی. هغلته وایي که غواړئ چې د نړۍ تر ټولو وحشي تخیل وګورئ، امریکا ته ولاړ شئ. امریکا کې تاسو د ښار نه سینما ته مه ځئ، سینما نه ښار ته راووځئ، ځکه سینما کې تر ټولو ډېر زیات دروغ دي. ښار ته راشئ چې وګورئ چې وضعیت څنګه دی. اصلا امریکا ولاړ ده په تخیل، امریکا ولاړ ده په غلط واقعیت او ښکارېدنې. نړۍ ته دومره غټه ښکاره شوې ده لکه ډېره زیاته غیر عادي و غیر معمولي. د هغه کسانو منتقد دی چې وایي چې نړۍ استثنا ده، امریکا استثنا ده. په هر حال د نړۍ د امریکا په رابطه باندې تر ټولو وایي خطرناک اطلاعات جوړ شوي دي او جوړیږي، او همدغه اطلاعاتو په سر باندې امریکا خپل ځان ته راوړی دی. سخت خطرناک به هم ولویږي، دا یې هغه بده پیشبیني ده چې بیا ورته کوي، ډېر خطرناک به هم د دې حادثې هغه وکړي. امریکا ته په سفر کې خپل یو مفصل کتاب دی، په هغې کې لیکي چې د یو ښار نه بل ښار ته وته په یو فارغه دښته کې چې روانو، د موټر نه یې خپل چې کله د باندې کتل، ده وایي چې خپل هغه ملګري سره خبرې کولې او ویله چې دغه د دروازې د ښیښې نه چې کوم شی باندې ښکاري، نړۍ ټول همدومره ده، همدغه ډول ده، فقط ښودنه ده. اوس خاصیت بل دا هم دی، چټکتیا ورسره ده، ډېر چټک، او فقط ښودنه ده. او موږ باور کړی دی په همدغو شیانو چې موږ ته ښودل کېږي. تکثر هېڅ ګټه نه لري، بلکې خوري سړی، اما ناچاره لاره ده، ګڼوالی او زیاتوالی. ښه، یو وخت یې څیزونه د اړتیاو په اندازه او د اړتیاو د منطق له مخې تولیدېدل، لکه په اقتصاد کې چې تاسو ګورئ د بازار منطق، د اړتیاو په اساس باندې څیزونه تولیدېدل. اما اوس څیزونه نښې دي د ټولنیز ژوند لپاره، د ټولنیز منزلت لپاره، د لوړېدنې لپاره، د ښه ښکارېدنې لپاره، د خپل ځان د هویت او ماهیت د تعریفولو لپاره. څیزونه په دغه ډول سره هویت پیدا کوي. نور وګړي انسانان له اشیاو سره ګډ شوي دي او د اشیاو نه خپل منزلت اخلي، د اشیاو څیزونو نه خپل منزلت اخلي. اشیا او څیزونه نور د ضرورت په اساس باندې نه تولیدېږي، بې اندازې ډېر زیات تولیدېږي، او هر کله کولی شي د خپل بېلابېل کرکټر پیدا کولو، منزلت پیدا کولو لپاره اشیا واخلئ او ویې کاروئ. تر ټولو ډېره ښه کار تر ټولو او ښه مقاومت دا دی چې هېڅ کار ونه کوي. مولانا یو ځای کې وایي کار منی نست که کارم نیست. دی وایي تر ټولو په دغسې وضعیت کې تر ټولو ډېر غوره او ستر، خپله اصطلاح عالي ترین، تر ټولو ستر کار دا دی چې هېڅ کار ونه کوي، تر څو تر ټولو ښه مقاومت کړی وي. ښه مقاومت دا دی چې هېڅ څیز ونه کوي، ځکه هر کار چې کوئ بیرته ستاسو په ضد تمامېږي، ستاسو په وړاندې تمامېږي. ښه،
ورسېدو وروستي کس ته ژاک درېدا. درېدا یو ادیب دی، زه ګمان کوم چې په ادبیاتو کې ډېر پېژندل شوی دی، اما جالب فیلسوف دی. د نوي فلسفي تفکر او فلسفي مکتب که مکتب ورته ووایو که موجود دی پس د دې د ده دغه تعبیرونه چې کوي چې د فروید نه پوهېږم د روانپوهنې پلار دی، مور نه لري خو د علوم پلار لري. دی د فکر ماتونې یا د نظم ماتونې یا د شدید انتقاد یا د نظم د نه منلو فیلسوف دی او پلار دی. د ده بحثونه هم ډېر جالب دي. زه پیلوم د هغه ویناو نه چې په یو پوهنتون کې کړي وو په 1966 ګمان کوم نه پوهېږم 1966 کال کې. هلته د لوی شتراوس په هکله یو پروګرام نیول سوی و، هلته د وینا کړې ده او هلته یې خپل انتقادات اول ځل لپاره دا انتقادات برجسته او څرګند ویلي دي په یو مجلس کې، او هلته یې اعلان کړی دی، په مجلس کې اعلان کړی دی په دې ډول سره چې د مجلس ټول غړي او اکثرت غړي یې حیران کړي وو. هلته یې اعلان وکړ چې نور د جوړښتوالې په عنوان کوم څیز نشته دی، نه فلسفه شته دی، نه کوم تفکر او فکري نظام شته دی، نه کوم مکتب. دا نور له منځه تللی دی، بلکې په خپله دا جوړښتواله د دې مخنیوی کوي چې تاسو وشئ کولی معنا پکې پرېږدئ، محتوا پکې پرېږدئ، طرحه پکې ورکوئ. د دغه ډول ساختارګرایۍ د پای اعلان ژاک درېدا کړی دی. هماغه مجلس ډېر جدي مجلس و او د ده لپاره د پیل مجلس و. د هغې نه وروسته یې یوه مقاله ولیکله په دې عنوان چې جوړښت، نښه او انساني علوم، او په دې کې څرګنده کړه او بېلابېل دلایل یې وړاندې کړل چې نور ساختارګرایي نور پای ته رسېدلې ده. لوی شتراوس نور نشي کولی زموږ د زمانې حقیقتونه او واقعیتونه بیان کړي او موږ ته نوې خبره نشي راکولی. اصلا یو روایت هم دا دی چې د ده نه چا پوښتنه وکړه چې بیا څه پاتې دي نور، ده ویلي و چې اصلا د جوړښت ماتونې مکتب پاتې دی، پس د دې جوړښت ماتونه ده، جوړښت پالنه نشته ده، جوړښتواله نشته ده، جوړښت ماتونه ده، اصلا ساختار شکني ده. او له همدې ځایه په همدې اصطلاح سره مشهور شوی دی. ډېر وروستي نور ځوان فیلسوفان تر تاثیر لاندې راغلي، حتی ځینو وختونو کې وایي میشل فوکو هم د ده د افکارو تر تاثیر لاندې دی. د زیات عمر هم وکړ، ډېرې ښې ښې مرکې په دې هکله باندې کړي دي او نوی فلسفي بحث یې پیل کړی دی. تر نن ورځې پورې د دې د بحثونو نه په بېلابېلو علمي حوزو کې استفاده کیږي او دا د جوړښت ماتونې مذهب او روش دی. دوی وایي په خپله جوړښت، خصوصا ادبیات ته ډېر اشاره کوي، د ژبې او د کلماتو ترکیب او جوړښت، دغه جوړښت اصلا اجازه نه ورکوي چې تاسو مفهوم پکې پرېږدئ، پکې ځای په ځای کوي او انتقال کوي. مؤلف د مړینې مقاله مو لوستې؟ مرګ مؤلف رولان بارت. ښه، تقریبا مشابه بحث دی هماغه ته. زمونږ لپاره تاریخ ټول پاتې دی په متن کې. زمونږ تیر نسلونه که پاتې دي په متن کې پاتې دي. ممکن معقول او د تحلیل وړ مواد مونږ ته متون دي، اما دا متون څه شی وایي؟ تر اوسه پورې چې حاکم نظر و متن خپله خبرې نه کوي. له متن سره لوستونکی دی چې معنا منځته راوړي. متن هیڅ معنا نه لري خپله، هیڅ شی نسي انتقالولی. په خپله د متن جوړښت د ده مخنیوی کوي چې تاسو پکې محتوا پرېږدئ، د ده په اصطلاح معنا پکې پرېږدئ یا پکې خپل فکر پرېږدئ. اصلا د لیکوال د نیت، د قصد او د ارادې او د لیکوال د تفکر او د متن ترمنځ او د اثر ترمنځ تفاوت موجود دی. تاسو نشئ کولی دا وکړئ چې دغه متن موجود دی، موږ د ده په نیت باندې پوهېږو چې ده څه غوښتل، یا د ده په قصد باندې پوهېږو، یا د ده په فکر باندې پوهېږو چې ده څه غوښتل، بلکې تاسو د متن خپله معنا راویستلې ده د لوستونکي او د متن ترمنځ رابطه کې. دا څلور موارده په دې مقاله کې بیل شوي دي. اصلا معنا نوره په متن کې حاضره نه ده، هغه معنا چې د لیکوال قصد و، یا هغه معنا چې لیکوال کې دې غوښتې وي، یا د متن ایجادونکي غوښتې وي، هغه معنا نوره حاضره نه ده، بلکې معنا تاسو ورکوئ.
یا په دغه رابطه کې جوړیږي معنا جوړیږي نو په دغه رابطه کې جوړیږي چې تاسو کې لولئ ټول متون همداسې دي لږ اشاره وکړئ د خپلو هغو لږ فکر وکړئ د خپلو هغو ډېرو جدي تاریخي کتابونو ته او آثارو ته چې مونږ ډېر جدي نیسو او فکر کوو چې دقیقا هماغه خبره کوي لکه مونږ چې پوه شوي یو او دې نه بیا په ژوند کې استفاده کوو کیدلی شي اصلا د تفاوت ډېر زیات وي د درېدا په وینا ډېر زیات تفاوت وي زه فکر کوم ډېره پراخه حوزه ده د تفکر لپاره ډېره فوق العاده حوزه ده ډېره متنوع بل په متن کې د موضوع او د مرکز محور نور نشته دی کلمات فقط یو بل ته اشاره کوي کلمات یو بل سره د معنا په انتقال کې مرسته نه کوي کلمات معطوف نه دي یو خاص مرکز ده کلمات فقط خپل ځای کې پراته دي او دا لوستونکی دی چې د ترکیب ورکوي لوستونکی دی چې ترې معنا راوباسي کیدلی شي ستاسو په ذهن کې یو بله نقطه وي مرکزي نقطه د یو متن اما د لیکوال لپاره یو بله نقطه وي هغه مرکزي نقطه د متن بناء د لوستونکي او د لیکوال ترمنځ ډېره زیاته فاصله ده او د مشترک او ګډ فهم ادعا غلطه ده نور دا مفاهیم چې مونږ جوړ کړي دي خصوصا د اروپا په رابطه باندې ډېر دا وایي دا مفاهیم چې مونږ مطرح کوو د تور او سپین د ښکته او پورته د جګړې او سولې د خوب او ویښتیا او داسې ډېر زیات نور مفاهیم دا فقط تقابلي مفاهیم دي او هیڅکله واقعیت ته اشاره نه لري دا د واقعیت سره فاصله لري ژبه هیڅ واقعیت ته اشاره نه کوي ژبه فقط یو ترکیب دی چې منځ ته راغلی دی او موږ دغه عمده باور او روایت چې واقعیتونه متن ته راغلي دي او لیکوال متن ته راوستلي دي موږ باندې پوهېږو دا موږ نور ماتوو دا جوړښت نور د منلو نه دی دا دویز دغه دوګوني کلمات او مفاهیم یو بل سره مقابله کې چې دي د دې یو ډول اخلاقي ارزونه هم سوې ده د په اصطلاح هغه اخلاقي ارزونه دا ده چې موږ مثلا سپین ته ښه ویلی دی تور ته بد ویلی دی موږ مثلا ښه تایید کړی دی او ناښه مراد کړی دی موږ مثلا ورځ یو ډول تعریف کړی ده نسبتا مثبته او شپه مثلا منفي تعریف کړی ده او ډېر نور دغسې د دوی ټول تقریبا همدغه ډول سره ویل سوي د دوګوني کلمات یو اړخ مثبت راغلی دی یو اړخ منفي راغلی دی او دا د کوم ځای نه دا د کوم واقعیت لپاره جوړ سوي دي مثلا د کوم واقعیت ته اشاره کوي کوم واقعیت پکې رانغاړل سوی دی وروستی ژبه اصلا استعاري خوی لري دا کلمات ټول مستعار دي په یو معنا که هغه نه کوم لکه د مستعار نوم سره چې تاسو اشنا یې کلمات او د ژبې ټول کلمات ژبه په خپله اصلا استعاري خاصیت لري د بل څیز په ځای باندې ښودل کېدلی شي د بلې معنا د انتقال لپاره د بلې معنا د ویستلو لپاره انتقال نه د ویستلو لپاره د بلې معنا د درلودلو شک پې باندې کېدلی شي او دا لوستونکي پورې ارتباط لري کله چې ولیکل شو متن او لیکوال ترې بیل شو نور دا د لیکوال نه دی دا د لوستونکي دی چې څنګه یې معنا کوي او دا لوستونکي دی چې څه ترې راوباسي او څنګه یې راوباسي بناً موږ خپل تاریخ ته باید په دومره سالم او روغ نظر ونه ګورو ځکه دا واقعیتونه چې په تاریخ کې موږ ګورو پیژنو یا ورسره بلد یو یا پې باندې ایمان راوړی دی یا باور مو کړی دی دا واقعیتونه په متن کې پاتې دي او متن کولی شي خلاف د دې هم معنا شي ځکه لوستونکی معنا کوي څرنګه یې معنا کوي اوږد خلاصون زما لپاره تر ممکن حده پورې یو ښه اصطلاح وه چې کولی شو په باندې پوه سو هغه اوږدېدنې چې شوي دي هغه خلاصیږي او خلاصولی شو د دې خلاصولو هڅې کیږي د لوستونکي لخوا موږ په دغه پوسټ مډرنیستي دوره کې چې واقع یاستو په دغه وضعیت کې چې نن یاستو تر مخکینۍ دورې وړاندې چې دی ورسره تفکیک کوي د جوړښت والی د مکتب په انتقاد کې موږ چې کوم ځای کې یاستو دلته نور ځینې اصطلاحات او ځینې مفاهیم نور له منځه تللي دي ځینې محورونه او چترونه نور له منځه تللي دي عقل محوري نور نشته ده البته دا هم کیدای شي څو ډوله معناګانې ولري موږ په څلورو کسانو کې د دوه درې کسانو مشترک فکر لرو چې عقل محوري باندې نور باور نه لري خصوصا سبجکتیو عقل پیژندونکی عقل نور پیژندونکی عقل مرکزیت نه لري نور یوازې پیژندونکی چې نړۍ نه یو څه راپورته کړي دی پوه شوی دی نه محور دی نه د منلو دی او نه یوازینی واقعیت دی
د متن په ذات کې د معنا په نامه شی نسته ده. اصلا د بوډریا خبر دا و چې معنا خو بیخي شته نه، معنا اصلا نشته. خو دلته هغه څه ته موږ اشاره کوو د متن تر سیوري لاندې یا د متن په منځ کې او فکر کوو چې پوه شوي یاستو، موږ فقط متن پرېږدو یو بل ته او د متن له لارې نه فکر کوو چې زموږ ذهن کې هم یو څه راوټوکېدل کیدی شي، د لیکوال په ذهن کې همدا څیز و. دا معنا نور د ذات له مخې په هغه کې نشته دی، په متن کې نشته دی، جوړیږي نوره. او لکه دا خو مخکې وویل واقعیت او ژبه هیڅ یو بل سره اړیکه نه لري. ښه، د دې څلورو متفکرینو مشترکه خبره دا ده چې نور د لوی روایتونو دوران پای ته رسېدلی، نور موږ په لویو بحثونو نشو کولی، لوی تحلیلونه نشو وړاندې کولی. انسان معمولا ناهیله او بې سرنوشته دی. د 21مې پیړۍ خاصیت دا دی چې اشیا ډیر دي، متکثر دي، ټول مستحق دي او د ټولو د سمون منطق ورو ورو منځته راتګ دی. له دې وروسته څه حال دی، څه کیږي؟ د دوه درې نورو هغو ټولنپوهانو یادونه هم کوو چې یو ځای پورې بحثونه د پوسټ موډرنیزم، خصوصا د فرانسې د پوسټ موډرنیزم د تکمیل لپاره یو طرح لپاره مفید او ګټور و. یو پکې ادګار مورن دی. ده به ویل چې بېنظمي وراني نه ده، اصلا بېنظمي پیچلتیا ده. موږ باید له دغه ډوله ونه ویرېږو چې زموږ د نظم نه چې کله ووتو هغه بې نظم دی. د آشوب نظریه مو لوستې ده. په سیاست کې آشوب یعنې ستاسو د حاکم نظم نه وراخواته یو بل نظم چې تاسو باید په رسمیت وپېژنئ. هلته یو څه قصې لري، خبرې لري ځان. لکه څنګه چې د انسان شناسي د فرق کوي، لکه څنګه چې د انسان په رابطه تاسو فکر کولی شئ چې لکه په موډرنیزم دوره کې چې و انسان معقول موجود دی. فرض دا و چې انسان تر ټولو عاقل او بالقوه د سالم او مثبت ظرفیت درلودونکی موجود دی، د مثبتو خاصیتونو او عاداتو درلودونکی موجود دی، داسې پېژندل کېده. دی وایي چې د دې تر څنګ دا هم ورزیات کوي چې انسان بالقوه غیر معقول موجود هم دی. انسان بالقوه عیاش او د کیف اصطلاح ډېره کارېږي زموږ لپاره د ترجمه کې کیف، خوند اخیستونکی او لذتګرا او بې پروا او غیر مسؤول او داسې موجود هم دی. بالقوه هم داسې دی، یعنی کولی شي همیشه دا انرژي لري چې داسې هم واقع شي او داسې څوک هم شي. بناً په انسان پېژندنه کې خپل باید بیا کتنه وکړو د پوسټ موډرنیزم د پیل لپاره او د پیل. د ده یوه مقاله چې ډېره اوږده مقاله هم ده او ځانګړې مقاله ده، هغه د مړینې یا د مرګ ټولنپوهنه ده او دغه نن واقعیتونه په یو ډول سره تحلیل کړي دي چې موجود دي، نن منځته راغلي، نن مطرح دي. هلته یې څرکونه وکیدی شي لکه ترور، لکه د هستوي سلاګانو او د جګړو امکان. ښه، ادګارد مورن که ستاسو په یاد وي د پیچلتیا د پاراډایم طرحه کوونکی و. دویم کس محفظولي، دا هم د هغه کسانو دی چې په ځینو برخو باندې تاثیرګذاره و او د ټولنپوهنې لپاره ګټور کس و. دی وایي د شته نظم نه د دغه نظم د مرزونو له منځه تلل یا د دغه مرزونو نه وتل معمولا خطرناک توصیف شوي دي. دا همیشه خطرناک نه دي، یا کوم ډول خطرناک چې تعریف شوي دي هسې نه دي. برعکس کېدلی شي موږ ته د خلاصون لار وښیي. موږ له دغه نظمه چې وځو یو بل نظم ته چې ورځو یا له موډرن دورې خاصیتونو نه د دغه حاکمو خاصیتونو نه چې ووځو، یوازې مسله دا نه ده چې موږ د خطر سره مخ کېږو، کېدلی شي موږ یو بل ډول وضعیت سره چې هغه نسبتا ښه وضعیت دی هغه سره مخ شو. ښه، د دوی پیشفرض د تاریخ په رابطه بیا دا دی، برداشت د تاریخ نه دا دی چې هیڅ تمدن لکه نوربرت الیاس چې وایي هیڅ تمدن د مخکې نه طرحه شوی نه دی. د انسانانو مسیر دی چې راغلی دی جوړ شوی دی. د انسانانو د هڅو نه بېلابېلو هڅو نه دا وضعیت منځته راغلی دی. له مخکې نه چا د تمدن نقشه نه ده ویستلې. دلته هم همدا بحث دی چې اوس موږ د پوسټ موډرنیزم نقشه نه ده جوړه کړې، لکه ځینې چې وایي چې هغوی ناهیلي دي ډېر چې وضعیت ډېر بدیږي. دی وایي کیدای شي ښه هم سي، د دې امکان هم شته دی چې لکه موږ په تاریخ کې بېلابېلې مرحلې طی کړي دي، خپل کړکېچونه درلودل، خپلې ځانګړتیاوې درلودې. دا به هم خپل کړکېچونه ولري، خپلې ځانګړتیاوې به ولري. موږ د شکلي بدلون سره مخ یو او دا د پوسټ موډرنیزم د څرګندو علایمو یوه علامه ده او ورسره د دریځونو توپیر چې په موډرن دوره کې کوم ډول دریځ درلودل کېده د متفکرینو د نظریه ورکوونکو، نن هغه نه دی او توپیر پیدا کړی دی. مثلا په هغو کې لکه مخکې چې وویل
د حقانیت مسله، د معیارونو مسله، د علم د برلاسۍ مسله، د علم په هکله باندې د باورونو مسله، د ټولنیزو علومو مسله او ډېر نور داسې د عدالت مسله، د ازادۍ مسله، داسې شیان نور دا مفاهیم کار نه ورکوي او له دې د مرز نه ور اوښتي یو. د دغه بحثونه د دوی ګټور وو او مهم وو. دریم کس چې د هم موږ بحث لوستی دی برونو لاتور دی، برونو لاتور ورته وایي د فرانسویان. مشهور ټولنپوه دی، د یوازینی کس دی چې د وګړو ترڅنګ د اشیاو ماهیت او هویت ته هم ټولنیزه اشاره کوي او باور پرې لري. دی وایي ټولنه یوازې د وګړو نه جوړیږي، ټولنه د اشیاو په ونډه هم جوړیږي، څیزونه هم طبیعت هم ټولنه منځته راوړي. تاسو نشئ کولی دا څوکیګانې دا هم په خپلې مجموعه کې د ټولنیز کېدو لپاره ونه شمېرئ. دا هم د ستاسو د ټولنې چې کوم تعریف ترې لرئ د هغې په منځته راتګ کې رول لري. ټول نور اشیا هم همداسې. دی د اشیاو د مجلس په عنوان راټولیږي په دغه مفهوم کې. اشیاو رول ته باید پام وکړو. موږ طبیعي، فني او ټکنالوژیکي مرحلې او اړیکې طی کړي دي او درلودلې مو دي. طبیعي اړیکې یو ډول د طبیعت د لرې کولو چې یو وخت کې و چې دی په باندې باور نه لري، طبیعت سره د انسان د نږدې رابطې چې دی په باندې همیشنی باور لري. په دغه معنا سره دی وایي موږ هېڅکله پوسټ موډرن نه وو، موډرن نه وو. اصلا موډرن دورې خاصیت تفکیک وو، که ستاسو په یاد بېلونه او بېلېدنه. موږ په دغه معنا د طبیعت نه هېڅکله بېل نه وو. طبیعت زموږ د ټولنې یوه برخه وه همیشه. اوس هم موږ حق نه لرو ټولنه داسې تعریف کړو چې اشیا ترې د باندې وباسو. اشیا زموږ د ټولنې یوه برخه ده او دا اشیا داسې بدلیږي. نن اشیا فني شوي دي، ټکنالوژیک شوي دي. د نوې ټولنې چې پوسټ موډرن ټولنه ده د هغې خاصیت به دا وي چې دغه نوې اشیا ځان سره تعریف کړي. دغه اشیا د انسانانو سره چې بدل شوي دي او نوي شوي دي او نوي کېږي همیشه چټکتیا هم لري، په نوې ټولنې منځته راوړلو کې ونډه لري. او دوه ګونه پوهېدنې. ښه آخري وروستۍ خبرې. وروستۍ خبرې. فرانسوي ټولنپوهنه او معمولا په اروپا کې تقریبا ټوله ټولنپوهنه او که ډېر لوی کو د ټولنپوهنې سرنوشت په ځینو تعبیرونو ښه سرنوشت نه دی. موږ د ټولنپوهنې ځینې تحلیلونه په درې کچې درلودل: واړه ټولنپوهنه، منځنۍ ټولنپوهنه یعنې د ډلو ټولنپوهنه، او د ټولنو ټولنپوهنه، نړیواله او لویه ټولنپوهنه. په دغه دریځ کې په اسانۍ ټوله له منځه تللې ده. موږ نړیواله ټولنپوهنه نه لرو. د نړۍ په کچه باندې ټولنپوهنیز نظر نشته دی. حتی په منځنۍ کچه باندې هم نور توافق نشته دی په دغه ټولو بحثونو کې مشترک. البته کلاسیک خو نور تللی دي، نو هغه هماغه ادعا وي چې دوی موډرن دوره کې درلودلې. پوسټ موډرن کې دا نتیجه سوې ده. موږ یو منظمه تدوین شوې نظریه نه لرو. اوس هم نشو کولی د دوی د ټولو بحثونو مشترکه نتیجه ده. موږ اوس هم نشو کولی یوه منظمه تدوین شوې نظریه د ټولنې په رابطه منځته راوړو. د ټولنپوهنې دغه امید نور له لاسه وتلی دی. یوازینی څیز چې ورته پاتې دی د وړو کچو، وړو ډلو او د وګړو او د وړو واحدونو ټولنپوهنه ده. موږ واړه ټولنپوهنه باید مطرح کړو، کوچنۍ ټولنپوهنه د ټولنې په بېلابېلو برخو باندې څېړنه او د همغه لپاره ډیسکورس منځته راوړل. او یوازینۍ لاره چې پاتې ده همدا لاره پاتې ده. مرسته هم چې کوي دا ده چې د دوو خاصیتونو روښانېدلو سره هغه منځنی منطق یا دویم منطق چې د دوی ترمنځ ډیالوګ او رابطه جوړیږي هغه ممکنه وي موږ ته. بل دا دی چې د نن ورځې ټولنپوهنه تر ممکن حده پورې د عینیاتو نه لرې شوې ده، د واقعیتونو نه یې فاصله اخیستې یا واقعیتونه هغسې بدل شوي دي. تر ممکن حده پورې ذهني شوې ده، نظري شوې ده. فقط ټولنپوهنې وضعیت نن په فرانسه کې او په نورو ځایونو کې هم په اروپا کې، او دا اتهام د دوی د نتیجې د دوی بحثونو په نتیجه کې تقریبا ټولو ټولنپوهنو ته په نورو ځایو کې دی، ځکه دوی په اول هغه کې واقع دي، په اول دریځونو کې واقع دي. ورته ټولنپوهنه نظري شوې ده او دا د واقعیتونو نه یې فاصله اخیستې ده. په دې خاطر هم مرسته نشي کولی. تر ټولو ممکن حد دا دی لوی نظریې د ټولنپوهنې لپاره همدې په خاطر چې واقعیتونو سره اړیکه نشي نیولی او تعمیم پکې موجود دی، نور د منلو وړ نه دي. ټولنپوهنې تر ممکن حده پورې باید وړې شي تر څو واقعیتونو ته اشاره ولري، او په ځانګړو واقعیتونو هماغومره واقعیتونه چې څېړل دي په هماغو واقعیتونو باندې ولاړه نظریه باید تدوین شي، چې د وړې ټولنپوهنې زما په باور ترکیب دی. د نوې لار لټونه
د ډېرو ټولنپوهانو مشترک بحث دا دی چې نوې لار پیدا کړي او لکه مخکې مې چې وویل ځینو حتی باور دا کړی دی چې نور د ټولنې مفهوم هم سوال لاندې راغلی ټولنې په نامه څه شی نه لرو دا د وګړو راټولېدنه باید په بل مفهوم او بل تعبیر او بل برداشت کې سره وړاندې شي ځکه هغه خاصیتونه او هغه شاخصونه چې موږ د ټولنې په تعریف کې درلودل هغه نور واقعیتونه نشي کېدلی او هغه تعریف هم نور له منځه ځي اوس د نظرونو ګڼوالی ډیروالی او لکه مخکې مې چې وویلې استحقاق د نظرونو ډیر دی هر نظریه په خپل ځای کې په خپلو واقعیتونو پورې اړوند د کېدلی شي مستحقه واوسي چې مطرح سي او استفاده ترې وشي او د نظریاتو دغه ډول اړیکه یو بل سره چې یو بل دفع کړي له منځه یوسي تر څو خپله حاکمیت پیدا کړي دغه روش نور په انتقادي ډول سره له منځه تللی دی دا انتقاد د نظریاتو لپاره نور نه منل کېږي چې بله نظریه له منځه یوسي که خپله دا موجوده وي اول اصلا د بوډو یار د وینا مخکې که خپله دا اصلا موجوده وي داسې نظریه او وړې کېږي تر ممکن حده پورې آخري حد ته راځي او موږ باید د فرهنګي یو بل منلو او فرهنګي شخصیتونو د ډیالوګ نږدې کېدنو او یو بل ته د ارزښتونو د منلو او د درناوي لپاره وروستی دریځ ولرو دا وروسته کې موږ ته دا درس راکوي چې موږ د هغه ازادۍ لپاره چې دغو ځینو پوهانو منډې وهلې او زحمتونه یې ویستل هغه ازادي تر اوسه پورې لا فاصله لري کیدلی شي موږ ته دا درس راکړي چې موږ زده کړو او بلد سو له دې سره چې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره په مطلق ډول منطق درلودل په خپله جنون دی تکلیف دی او یو ډول مات شوی ارمان دی چې نه ترلاسه کیږي کیدای شي د دې ټولو فعالیتونو نه موږ یو دا درس هم واخلو چې د انسان د بې سرنوشتۍ لپاره هڅه وکړو او یو ډول نورماله عادي سیاله منعطفه او عاطفي معقوله یعنې په یو نوې معنا سره یو مشترکې لارې ته ورسیږو هغه لاره چې وسي کولی د انسانانو لپاره د ژوند تضمین منځته راوړي د ټولو شته لوی لوی روایتونو بحث هغه ځایو ته ورسېد چې نور انسانان له منځه یې وړل او له منځه ځي ورسره بناء د دې ټولو نتیجه د یو ټولنپوهنیز نظر درلودنې د پیل نه چې د اګوست کونت خبره وه د فرانسې تر پایه پورې په دغه سرنوشت دی له دې وروسته چې ټولنپوهان اوس څه کوي په یو ډېر متکثر وضعیت سره چې موږ ته همدومره د پوهېدو وړ دی ډېر ټولنپوهان لرو او ډېرې خبرې او د حق مسله نوره نشته کېدای شي ټولې سمې خبرې ولري اما په خپل ځای کې په یو واړه هدف او واړه ځای کې په وروسته کې زه د انسان د بنسټ نه مننه کوم د دې پروګرام د منلو لپاره د طرحو د جوړولو لپاره او د دوام لپاره او همداسې هم د فرانسوي فرهنګي مرکز په افغانستان کې د ایفا نه او د فرانسې د سفارت نه چې دا پروګرام یې پیل کړی و موږ سره او پای ته یې ورسوو او تکمیل یې کړ او تاسو ټول هم له ډېرې مننې وروسته په سپېڅلي رب سپارم ډېر تشکر مننه السلام علیکم